السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، هغه شپې او هغه ورځې دي چې زموږ تاسو د آخرت سرمایه لاسته کې راځي. نو مخکې مو د دې شپو او ورځو فضایل بیان کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داسې ورځې دي، داسې شپې دي چې یوه ورځ روژه نیولې د کال د روژو ثواب لري، یوه شپه یې روڼول رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د لیلة القدر ثواب لري. او دغه رنګه سعید بن جبیر رحمت الله مبارک په ویل ول تاسې د دغه لشپو کې چراغان مه وژنئ او خادمان ویښ وساتئ، د کور فامیل ویښ وساتئ، لمونځونه کوئ، عبادتونه کوئ. نو هغه دی چې موږ د دې شپو فضایل درته بیان کړ، خو یو شی چې د دغه شپو لمونځ دی چې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله مبارک د دې لمانځه روایت او سند د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه ذکر کړی دی، چې هغه روایت د جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن حسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي چې په دې شپو کې تاسې کوشش کوئ اطاعت د الله وکړئ. نو په دې لږ شپو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا 4 رکعته لمونځ وکړي د نفلو په نیت، الحمدلله وروسته یې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وویل، بیا 3 ورقه قل الله شریف وویله، یو آیت کرسي شریف وویله په 4 رکعتو کې دغه رنګ، او وروسته د لمانځه څخه بیا دغه دعا وکړي: سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي القدرة والملكوت سبحان الله الحي الذي لا يموت لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال الله أكبر كبيرا ربنا جل جلاله وقدرته في كل مكان. دغه دعا کوي ووایي نو الله جل جلاله به پر اندازه دغه انسانانو چې بیت الله شریف تکلیل دي الله جل جلاله به حجونه په عمل نامه کې ورولي کې وزار قبر نبی صلی الله علیه وسلم، هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت تکلیلی دي الله جل جلاله به هغونه ثوابونه ورکړي. مجاهد فی سبیل الله، هغه خلک چې د الله په لار کې جهاد ته وتلي دي هغونه ثوابونه به ورکړي. او هیڅ دعا نه کوي وروسته له دغه دعا څخه بعد د دې لمانځه څخه بعد کې وکول الله جل جلاله به هغه مشکل ور حل کړي او الله به فردوس اعلی جنت ور نصیب کړي او محا عنه كل سیئات، الله به هر ګناه هغه صغیره ګناهونه به هغه ځینې ایسته کړي. او دغه رنګه د کچیرې څوک دغه لمونځونه په ټولو شپو کې نشي کولی، په یوه شپه کې وکړي هم به الله جل جلاله دغه مقام ولره ورکړي. الغنیه جلد 2 صفحه 40 فصل فيما ورد في 10 ذي الحجة من كرامات الأنبياء، ديت مفصل وضاحت ورکړی دی. القسم الثالث نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله مبارک هغه شخصیت یک سړی تفسیر جیلانی جلد اول صفحه 15 بیا تر 40 پورې وګوري. ترجمه سید عبدالقادر الجیلانی رحمت الله مبارک د په حق 50 کتابونه جوړ شوي دي چې د مناقب بیان کړي دي، زموږ ژبه هغه کار پرېږدي. او ابن حجر العسقلاني رحمت الله علیه چې شارح د بخاري شریف دی، پر بخاري شریف باندې یو شرح لري. ابن حجر العسقلاني رحمت الله علیه مبارک هر څوک پیژني، که عالم و هغه د شخصیت ور معلومي. فتح الباری شرح د صحیح البخاري هغه یو ډیر غټ عظیم کتاب لري، نو هغه مبارک یو کتاب جوړ کړی دی صرف د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک په مناقبو کې جوړ کړی دی، د په صفاتو کې جوړ کړی دی، د کرامتونه را دغه کړی دی، ذکر کړی دی. غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني چې په 1950 کې وفات شوی دی. مستقل ترجمه مبارکه د در اخستې د شان او د عزت او د مقام په دین او په علم کې په تصوف کې را اخستې دي، او بل د قادري شریف باندې هم دی. نو بعضی خلک چې وای دغه لمونځ نه دی سی یا دا بدعت دی، الیاذ بالله زه هغو ته نه پوهېږم چې پر دغو غټو اشخاصو باندې دوی څنګه ردونه کوي.
یو ابن جوزي تیر سوی دی په 1500 سنه کې د پیران پیر مبارک په زمانې د وخت عالم تیر سوی دی. ښه عالم و، خو په اشعة المعاد شرح د مشکات کې مولانا عبدالحق دهلوي رحمت الله مبارک د هغه په حق کې ډېر پوره وضاحت کړی دی چې ابن جوزي ډېر شان په شریعت کې اصل لري، خو ابن جوزي هغه بې اصله کوي. ابن جوزي هغه ته زړه نه ښه کوي. وایي دا د ابن جوزي خپل علمي خیانت دی چې کوي. خو ابن جوزي هغه څوک چې بیا توبه وکړله تر ډېرو شیانو بیرته تېر سو. نو دغه لمونځ دی که د چا په وس پردي ودي کې، نو دا هغه لمونځ دی چې پیران پیر مبارک په الغنیه کې دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. هغه د حدیث سند هم ذکر کړی دی چې پلانکي ما ته ویلي دي، پلانکي ته پلانکي ویلي دي. هغه دې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پورې رسي چې د حدیث سند هم ثابت سو. نو په دې کې بیا شک کول دا به د سړي د خپل ځان سره ظلم وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.